اسلام او ژوند د اسلام او ژوند یوټیوب چینل چې تازه فعالیت پیل کړی هڅه کوي تاسو ته د حنفي فقه په رڼا کې بیلابیل شرعي مسایل وړاندې کړي. د یادو مسایلو د جملې څخه په لومړي قدم کې د المناسک الشرعیه فی احکام الحج والعمره کتاب چې محترم مفتی عبدالرشید سعید صاحب پکې تر زرو ډیر د حج او عمرې مسایل او د مقدسو ځایونو اړوند معلومات ذکر کړي دي تاسو ته وړاندې کیږي. او په یاد کتاب باندې قاضی القضات فضیلة الشیخ محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب، فضیلة الشیخ مفتی اعظم بلوچستان مفتی گل حسن صاحب، فقیه العصر فضیلة الشیخ خالد سیف الله رحمانی صاحب او شیخ علامه ولی الحق صدیقی دیوبندی حفظه الله تعالی پر تقریزونه لیکلي دي. په دې سربیره به په اسلام او ژوند یوټیوب چینل کې د تبیین الفتاوا کتاب چې محترم مفتی عبدالرشید سعید صاحب لیکلی او په څو جلدونو باندې مشتمل دی مختلف دینی مسایل لکه د اوداسه، غسل، د ښځو مسایل او نور پکې ذکر شوي خپور شي. د اسلام او ژوند یوټیوب چینل او نورو ټولنیزو پاڼو د موندلو لپاره د یوټیوب چینل او اړوند ټولنیزې رسنۍ د سرچ ګزینه کې اسلام او ژوند ولیکئ، د سبسکرایب او زنګولې بټن ووهئ او د ثواب په دې پروسه کې ځان شریک کړئ.